په بله ورځ یحیی بیا د خپلو 2 شاګردانو سره ولاړو. کله چې هغه ولیدل چې عیسی له هغه ځای څخه تیریږي نو ویې ویل وګورئ دا دی د خدای لخوا د قربانۍ وری. د یحیی 2 شاګردانو دا خبره واورېدله او عیسی پسې روان شول. عیسی شاته وکتل او ویلیدل چې هغوی هغه پسې روان دي. نو پوښتنه یې ترې وکړه تاسو څه شي پسې ګرځئ؟ هغوی پوښتنه وکړه ربي ته چیرته اوسېږې؟ د ربي معنا استاز. عیسی وویل راشئ او وګورئ. دا شاوخوا د ماسپښین 4 بجې وې. نو هغوی د هغه سره لاړل او ویلیدل چې هغه چیرته اوسېده او 5 ورځې د هغه سره تېره کړه. د هغو 2 تنو څخه چې د یحیی د خبرو له اورېدو وروسته عیسی پسې روان شو یو یې د شمون پطرس ورور اندریاس و. اولنی کار چې هغه وکړ هغه دا و چې هغه خپل ورور شمون پیدا کړ او هغه ته وویل موږ مسیح موندلی دی یعنی واده شوی پاچا. نو اندریاس شمون عیسی ته راوست. عیسی هغه ته وکتل او ویل ته د یوحنا زوی شمون یې خو له دې وروسته به ته د کیفا په نوم یادېږي. د کیفا معنا پطرس دی او پطرس د تیږې معنا ورکوي. بله ورځ عیسی دا پریکړه وکړه چې جلیل ته لاړ شي. په لاره کې هغه فیلیپوس پیدا کړ او ورته وویل ما پسې راځه. فیلیپوس د اندریاس او پطرس په شان د بیت سیدا و. فیلیپوس نتنائیل را پیدا کړ او ورته ویل مونږ هغه کس پیدا کړ چې موسی د شریعت په کتاب کې لیکلي او همدارنګه پیغمبرانو هم د هغه په حق لیکنې کړي دي. هغه عیسی دی چې د ناصرې د ښار څخه دی او د یوسف زوی دی. نتنائیل د هغه نه پوښتنه وکړه آیا په ناصرې کې هم ښه شی پیدا کېدی شي؟ فیلیپوس ځواب ورکړ راشه او وګوره. کله چې عیسی ولیدل چې نتنائیل د هغه خواته را روان دی نو د هغه په حق له ویل دا سړی اصلي اسرائیلی دی او په هغه کې هیڅ کومه ټګي نشته. نتنائیل پوښتنه وکړه ته ما څنګه پیژنې؟ عیسی ځواب ورکړ مخکې له دې چې فیلیپوس تا ته غږ وکړي ما ته ولیدلې چې د انځر د ونې لاندې وې. نتنائیل وویل استاذه ته د خدای زوی یې، ته د اسرائیلو پاچا یې. عیسی وویل آیا تا په دې خاطر ایمان راوړ چې ما درته وویل چې ته مې د انځر د ونې لاندې ولیدلې؟ ته به د دې نه هم لوی لوی کارونه ووینې. بیا یې هغه ته وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به ووینئ چې اسمان به پرانیستل شي او د خدای فرښتې به د انسان د زوی په مرسته اسمان ته خیږي او راښکته کیږي.